وسلم به د روژې نه 2 میاشتې مخکې دعا کوله، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله په بزرګه کې برکت واچې. دا ډېره بختوره میاشت ده. او د بزرګي نه وروسته شعبان، خدای په دې کې برکت واچي. دعا به یې کوله. ولې؟ دا د روژې نه مخکې میاشتې دي. او د الله نبي به دې تېرې شوې میاشت کې اکثر به روژه نیوله. دا کومه چې تېره شوه که نه، اکثر به روژه وه. خو دا روژې ته نږدې ده، 1 ورځ نیمه نه ده. په دې باندې هم خلک په نیت باندې نه پوهېږي. دې نیت ډېر ګران دی، څنګه به یې نیسي؟ نو دا خلکو به التباس راځي چې دا د شعبان اخیره ورځ ده، که د روژې اوله ورځ ده، دا به یې نه نیول. دې نه مخکې اکثره به د الله نبي ډېرې روژې په هره میاشت به یې نیولې، دې کې بیا ډېرې نیولې. نو د الله نبي به دعا کوله خدای په بزرګه کې هم برکات واچې او په شعبان کې هم برکات واچې. دعا به یې کوله او د الله نبي دعا. بیا